د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هیبت الله د فکر خلاف د ذبیح الله مجاهد زبردسته وینا او په پاکستان کې د ښځو د زده کړو په اړه د جوړ شوي غونډې پریکړه لیک خپرېدل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. لومړی خبر، د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکو ته د وینا پر مهال د عصري علم او د ټکنالوژي پر مټ د راتلونکو جګړو لپاره د تیاری پر اړتیا خبرې کړې دي، خو عصري زده کړې ملا هیبت الله ناروا او ملا خالد حنفي مباح ګڼي. اسلامي امارت چې علم او ټکنالوژي هم یوازې د جګړې لپاره مهم بولي، ټولې پر اړتیا ټینګار کوي، خو په عمل کې یې نه پلي کوي. ټاکل شوي سږ کال له مدرسو څخه په ټول افغانستان کې شاوخوا 26,000 ملایان فارغ شي، خو پوهنتونونه او ښوونځي لا هم د نجونو پر مخ تړل شوي او د عصري علم ټولې لارې بندې دي. همدارنګه دغه څرګندونې د ملا هیبت الله د ویاند په خپله ملا هیبت الله او د نورو مشرانو ترمنځ د عصري علم په اړه د فکر ژور توپیر ښیي. دویم خبر، په اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو زده کړه، واري او ننګونې تر سرلیک لاندې جوړې شوې غونډې په پریکړه لیک کې د نجونو زده کړې اړینې بلل شوي دي او پر فرضیت ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه ټولو ګډونوالو د اسلامي همکاریو ټولنې سرمنشي، دین پوهانو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي نجونې او ښځې دې د ژوند په بېلابېلو برخو کې د زده کړو له لارې توانمند شي. د ښځو او نجونو د حقونو ماتونه او د ښځو د رول له پامه غورځول غندو. په پریکړه لیک کې لیکل شوي له سختو شرایطو پرته په ټولیز او نامحدود ډول د نجونو د زده کړو د حق تضمین د اسلامي ټولنو دنده ده او د اسلامي امت دین پوهانو د دغه حق مشروعیت منلی دی چې نه باید محدود کړی شي. د شرعي لیکنو او د هغوی د لویو موخو د زیانمنولو له لارې ناسم تفسیر د منلو نه دی. کلتوري او دودیزي مسلې پر شریعت تاوانول له شریعت ته جدي سرغړونه ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.